له همدې امله په جوړو شوو مراسمو کې کونړ مرستیال والي مولوي عبدالله حقاني د افغان بیسیم شبکې پر ولایتي څانګې رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه او ترې وغوښتل چې ولس ته لا نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. اسلامي نظام د مسلمانانو لپاره یو فخر دی، د مسلمانانو لپاره یو عظیم نعمت دی. زمونږ او ستاسو کمال دی، که زمونږ او ستاسو جان دی، که زمونږ او ستاسو عزت دی، که زمونږ او ستاسو د دنیا ټول ضرورتونه دي، دا اسلامي نظام محفوظ ساتي. بل پلو کونړ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست رئیس مولوي عبدالولي مارشال وویل کونړ کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه پراخ شوي او هڅه کوي چې له ټولو مخابراتي شبکو سره اړیکې وپالي او هغوی د خلکو خدمت ته چمتو کړي. د خوشحالۍ د ویاړ او د افتخار ځای دی چې په داسې یوه غونډه کې راټول شوي یو چې هغه د افغان بیسین د یوې نمایندګۍ د افتتاح غونډه ده. داسې غونډې دې لا ډېرې شي، لا دې زیاتې شي. زه ډېرې خبرې کول نه غواړم، صرف دومره به ووایم چې یو څو سپارښتنې دي د افغان بیسیم نمایندګۍ ته، د افغان بیسیم رهبرۍ ته چې دلته دا کومه نمایندګي خلاصه کړله، دا د ولس د خدمت دپاره ده. نو یو څو غوښتنې او سپارښتنې دا دي. پکار دا ده چې تاسو د افغانستان د اسلامي امارات د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د لایحې او اصولو سره سم وچلیږئ. په ختیځونو کې د افغان بیسیم شبکې رئیس عطاالله ساحل وایي کونړ کې یې خپل فعالیتونه 90% ترسره کړي او ډاډ یې ورکړ چې پاتې 10% له مخابراتي اسانتیاوو بې برخې سیمې به هم تر پوښښ لاندې راولي. دا زما ارمان و تقریبا 4-5 کاله مخکې چې زه کله افغان بیسیم ته راغلم چې د کونړ په هره دره کې د افغان بیسیم خدمات ولرو او د هغې تر څنګ په مرکز کې او په ولسوالیو کې د خدماتو څانګې ولرو. الحمدلله تقریبا 90% دغه ارمان زما پوره شوی دی او 10% یو څه ځایونه پاتې دي چې په هغې باندې انشاءالله کار روان دی. د یادونې ده کونړ کې د افغان بیسیم شبکې ترڅنګ نورې مخابراتي شبکې هم د کونړ ولس ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي.